دوستانو د سورة الاخلاص وظیفه درته ښیم که هر کس وکړي انشاءالله چې د هر حاجت وي د هر مراد وي د هر ارمان وي دا سورة الاخلاص به پوره کوي. سورة الاخلاص کم ده؟ قل هو الله احد. که هر کس غواړي چې الله دې ما له فقر له مسکنت له غریبي څخه خلاص کړي نو نن دې د سورة اخلاص وظیفه پر هغه طریقه باندې وکړي کم چې زه ورته ښیم او تاسو ته زه ګارنټي درکوم او زه قسم درته اخلم چې قسم فبالله چې کم انسان په دې نیت باندې مثلا دا وظیفه کوي چې سورة اخلاص ده چې الله ما له قرضداري خلاص کړي، الله ما ته خپل کاروبار راکړي، الله ما له فقر او مسکنت څخه خلاص کړي، الله ما ته بې انتها زیات مال او دولت راکړي، قسم فالله به الله پاک جل جلاله د دې وظیفې په کولو سره تاسو ته درکړي. ځکه چې دا یو نبوي وظیفه ده. نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته ښودلې ده. یو صحابي نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلی او دا ورته وایي چې یا رسول الله ډېر غریب یم، مسکین یم، مخ خو شاته سترګې نه اوړي، ډېر فقیر یم، یو څه راوښیه، یو څه راته بیان کړه. نو هغه کس ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ته اولین کور ته ځې، پر خپلې کورنۍ مور پلار کوروالا چې هر څوک السلام علیکم ورحمت الله ورته ووایه. له هغه نه بعد له چا سره خبرې مه کوه، یو وارې پر ما باندې درود شریف ووایه، اسانه درود شریف زه درته ښیم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، داسې درود ووایاست. دوهم دریم له دغه درود نه بعد تاسو یو وارې قل هو الله شریف ووایئ چې سورة اخلاص ته، بیا د دې کمالات ګوره الله به تاسو مالدار کړي. بل حدیث کې راځي چې درې واره ووایئ. هغه کس نبی علیه الصلاة والسلام ته رالی ورته ویې فرمایل چې یا رسول الله دومره مال و دولت الله راکوي، دغه وظیفه زه کومه چې ما خو څه کړې زما څنګ ته چې همسایه دي هغه له الله تعالی مالدار کړو، هغه له ما سره د ما د وظیفې په کولو سره الله تعالی ما ته دومره مال و دولت راکوي چې هغه کسان هم مالدار سو، یعنې زه په دې خپلو روپو باندې هغه کسان له چلولی سم. نو تاسو ته هم دوستانو دغه وظیفه زه نن درښیم چې تاسو یې هم پر هغه طریقه باندې وکړئ. ګورئ د نبي علیه الصلاة والسلام د خولې ښودل سوې وظیفه ده، هیڅ کله به انسان په دغه وظیفې کولو سره ناکام نشي، خو که د انسان پر دې باندې یقین مضبوط شي، که انسان پر دې باندې عقیده مضبوطه شي، سل په سله کې به الله د مال او دولت ورکوي. بلکې تاسو هر حاجت لرئ هم انشاءالله هغه حاجت به ستاسو پوره کړل شي. نو وظیفه دا د دوستانو که هر انسان غواړي چې زه د مالدار سم، له فقر او مسکنت له غریبي څخه دې مې الله خلاص کړي، نو هغه یې داسې چم وکړي چې کور ته داخلیږي اولین دی السلام علیکم پر خپله کورنۍ ووایي، له هغه نه بعد دی درود شریف پر نبی علیه السلام ووایي، له هغه نه بعد د سورة اخلاص یو وارې یا درې واره ووایي چې قل هو الله ده، له چا سره د خبرې نه کوي په دې دوران کې، په پای کې دی بیا هغه درود شریف یو واره ووایي. انشاءالله چې دا عمل تر څو پورې دی کوي الله به دی مالدار ساتي. بلکې د انسان په زړه کې یو حاجت وي او هغه حاجت پوره کول غواړي، که د رشتې وي، که د مال او د دولت وي، که د کاروبار وي، که د اولاد وي، که د محبت وي، چې هر څه حاجت دی په زړه کې لري هغه دی بیا داسې عمل وکړي کله چې ماخستن ویده کېږي په خپل ځای کې د په راسته اړخ واوړي او سل واره د قل هو الله شریف ووایي، له هغه نه بعد د له ځان سره دا الفاظ ووایي چې الله د دې په برکت سره زما پلانکی حاجت د تې راپوره کړه، انشاءالله پوره کېږي به. ځکه چې حدیث کې راځي چې کم کس چې ماخستن ویده کېږي په راسته اړخ واوړي سل واره قل هو الله شریف ووایي، په آخرت کې به الله تعالی د ته ووایي چې تا په راسته طرف باندې قل هو الله سل واره ویلې ده، زه نن تا ته اجازت ده پر جنت په راسته پر ښي طرف باندې و جنت ته داخل شه. نو تاسو سوچ فکر وکړئ دوستانو چې صرف په سل واره الله تعالی انسان ته د جنت ټول نعمتونه ورکوي او په جنت ته یې له هغې دروازې څخه داخلوي چې هغه راسته طرف ده. نو تاسو فکر و سوچ وکړئ چې په دنیا کې چې کوم نعمتونه موږ او تاسو ضرورت لرو الله به یې موږ ته د دې وظیفې په کولو سره نه کړه راکوي، خامخا راکوي، خو بنده لره دا فکار د یقین عقیده مضبوطه کی. نو که غواړئ دوستانو د دنیا هر نعمت د دنیا هر حاجت پوره کول غواړئ دا عمل شروع کی. دا عمل انشاءالله چې تاسو ماخستن ویده کېږي سل واره دونه تعداد نه ده، ځکه چې
دا وظیفه چې تاسو کوئ په دې دوران کې چې تاسو ته مرګ راشي الله تعالی تاسو سیده جنت ته داخل کی. په مرګ ژوند خو باور نشته نو هر ماخستن چې ویل کېږي 15 منټه د ساخله پر راسته طرف راوړي سل واره قل والله شریف وایس ان شاء الله په ژوند کې به دې وظیفه په خوان باندې پوسی او دا وظیفه چې تاسو کوئ تاسو په ژوند کې به بدلون راشي. نو و دوستانو دا وظیفه زمونږ د سورۃ اخلاص الله تعالی دې وکړي چې دا وظیفه تاسو خپل هم وکړي نور ملګرو سره هم شریک کړئ. الله تعالی متل آباد او خوشاله او ژوند لره الله تعالی مو کامیاب لره په الله مسپارم تر بلې وظیفه د خدای فامان. السلام علیکم ورحمت الله.